په پښتو ادب کې پیر روښان یو داسې ستر شخصیت دی چې هغه د خپل علم او پوهې په رڼا کې د پښتو لیک دود یعنی الف ب ته هم پام سوي دي او دا یې هم سم کړي دي. د دې سمونه یې د دې دپاره کړې ده هغه غواړي چې د پښتنو پوهه او خپلواکي ډیره ستر ځای ته ورسي او هغه غواړي چې پښتانه د علم او فرهنګ له لارې یا په علمي او فرهنګي لحاظ ډیر ستر مقام ولري. نو ځکه یې زموږ د ژبې دغه الفابیټ چې دي دغه توري چې دي دا یې اسانه کړي دي یا به داسې وایو چې جوړ کړي دي. په پښتو ادب کې د مکتب شاعر دولت لواڼی وایي پښتو لفظ مشکلو لوستو کویش یې نسو ورته وشو کوننده 14 حرفونه. نو که د دولت لواڼي و دې شعر ته چورت ووو نو داسې ښکاره کېږي چې پیر روښان د پښتو دپاره یا د پښتو الف ب دپاره 14 حرفونه چې دي هغه جوړ کړي وو. زه به داسې لږ شاته ولاړ سم. د پیر روښان تر زمانه مخکې هم زموږ د پښتو الف ب چې دي هغه قاضي سیف الله نومي سړي د محمود غزنوي په دور کې جوړ کړي وو. دا خبره موږ پښتو زبان و ادب کې تاریخ نومي کتاب کې لولو. حسن میوندي چې کوم وزیر و د محمود غزنوي په زمانه کې هغه راولاړ سو د قاضي سیف الله ته وویل چې زموږ په ژبه کې ډیر داسې صوتیات یعنی اوازونه یا غږونه سته چې هغه موږ په عربي او بله ژبه کې د هغه لفظ یا توری نه لرو. نو ته داسې وکړه د دې دپاره نوي جوړ که. نو وایي هغه راولاړ سوی دی د پښتو ځینې مخصوص توري جوړ کړي دي. نو په دې باندې چې موږ دا وایو که دا قاضي سیف الله چې دی دا د پښتو الفابیټو بانی دی یعنی له ننه څخه 1000 کاله شاته بیا چې 400-500 کاله نور تیریږي نو بیا د پیر روښان دوره راځي. په خپله پیر روښان چې دی هغه پښتو ته 14 حرفونه د شاګرد یا د مکتب شاعر دولت لواڼی وایي. نو که چیرې د دولت دا شعر چې ما تاسو ته ووایي په دې کې وایي ورته وشو کوننده 14 حرفونه. نو کله چې موږ په دې باندې کار ولرو نو دا 14 حرفونه نه پوره کیږي بلکې دا 12 حرفونه دي. یو کاپ داسې دی چې هغه 2 قسمه لیکل سوی دی په خیر البیان کې. نو شایي په هغه باندې موږ نه پوهیږو چې دغه مطلب څه دی او د په کم صوت کې اخیستی دی نو بیا 14 پوره کیږي. لومړی به زه تاسو ته خیر البیان چې کوم څه لیکلي دي د دغه لیک دود په باره کې یعنی روښان ته د الهام په وسیله لکه دی چې وایي خیر البیان ټول په ما باندې الهام سوی دی داسې حکم سوی دی وایي او بایزیده دا حرفونه کښل په تا دي د حرفونو څرګندول او نومونه وښودل په ما دي وکښه زما په فرمان په مانند د حرفونو د قرآن او کښېږده په ځینو حرفونو ټکي یا غړوندي یا نورې نشانې بې له حرفونو زر به وپېژني آدمیان ځینې حرفونو څلور وکښه عیان زر به یې زده که چې یې لولي سا ورسره باسي له ځینو 2 سترو حروفو سره آدمیان. دا خو د خیر البیان عبارت دی. قدرمنو زموږ ځینې محققین چې دي هغه په دې خبره باندې زور ورکوي چې پیر روښان د پښتو لیک دود یو رساله لیکلې وه لیکن د دې رسالې جلا څرک موږ ته نه دی لګېدلی. په خیر البیان کې دننه چې د پښتو الفابیټو کوم حیثیت راغلی دی که دې ته زموږ څېړونکو یا محققینو رساله ویلې دی نو دا ځای نیسي جلا نسته. نو موږ دا ویلی سو چې د پښتو ادبي اثارو کې د پیر روښان دغه کار چې دی دا هم یو ستر حیثیت لري او هغه پېژندل یا لوستل یا له هغه سره ولدېدل لازمي دي. نو دا کار چې د کله ترسره کړی دی دا د دې وجه دا ده چې عربي په هغه زمانه کې فارسي او هندي یا هغې ته ورسرمه بله داسې ژبه چې هغې په هغه زمانه کې چې کم صوتیات او غږونه لرل یا کم تورې لرل هغه د پښتنو د لهجې ژم څم څه ښه دا اوازونه چې دي دا له هغو حرفونو څخه نه ادا کېدل. نو دی اړ سوی دی
چې نوي نوي توري جوړ کړي او هغه یې په خیر البیان کې په ډېر خوندور انداز راوړي دي. دی چونکې په علمي صلاحیت باندې موږ د ده دا جاج اخیستلی سو چې دی په هندوستان کې پیدا سوی دی، هلته وخت تیر کړی دی، بیا راغلی دی کانیګورم ته، بیا په دوړو کې، بیا په بنګشو کې، بیا په تیرا کې، بیا په اشنغر کې، بیا یوسفزیانو ته تللی دی او له وزیرو سره، له دغه رنګه له بنګشو سره، له اپریدیو سره، له خټکو سره، له مومندو سره، یعنی له نورو قومونو سره د وخت تیر کړی دی. بلکې دا ټول چې دا ما یاد کړل په دغو کې د مریدان پاته سوي دي. نو ښکاره خبره ده چې ده ته د هغو د لهجو درک وو، یعنی پښتو یوه لهجه نه ده، د پښتنو د هرې ځای او هرې خیلۍ جلا لهجه ده. نو دا جلا جلا توري لري، جلا جلا صوتیات لري. نو پیروشان دې ته پام سوي دي چې دا صوتیات د دې ټولو د پوهولو دپاره یو داسې میکانیزم یا داسې بنیاد پکار دی چې هر څوک ورسره ولد سي. نو ځکه یې زموږ د پښتو لیکدود ته ځان چمتو کړی دی او پر دې باندې خپل کار کړی دی، او دا د ده یو تاریخي او ملي کارنامه هم موږ منلی سو. کله چې عربي لیکدود د اسلام په برکت تر عربي زیات خور سو، دا به زموږ لوستونکي یاد لري، یعنی عربي ژبه چې ده هغه زموږ په سیمه کې دومره نه سوه خوره لکه د هغو خط او لیکدود چې خور سو. نو په ایشیا کې پښتو، فارسي او هغه ته نږدې ترکي، اردو، هندي دغه ژبې چې وې دا هم هغه رنګه لیکل کېدل شروع سو. فارسي چې عربي ته واوښته یا عربي فارسي ته واوښته نو څلور داسې توري ول چې هغه عربي نه درلودل. یوه پې وه 3 ټکو والی، یوه چې وه د 3 ټکو والی، یو ژې وه د 3 ټکو والی، یو ګاپ. نو دا عربي صوتیاتو ته ننوتل او د عربي توري چې دي دا 2 درسو، یعنی دا په عربي کې نه و خو د فارسیبانانو په غږونو کې ویل کېدل. نو د فارسي الف ب چې و هغه د عربي د 28 پر ځای 2 درس و. نو دغه څلور چې دي دا پښتو ته هم دغه رنګه راغل، په پښتو کې هم دغه رنګه صوتیات ول. یا د دوی د لیکدود شکل و، په پښتو کې خو اوازونه وو لیکن حروف چې کوم موږ پیژندل نو هغه دغه د عربي حروف چې و په هغو کې نه و. نو دا څلور چې دي دغو خپل ځای نیولی دی. څلور خو دا سو. اوس نو زموږ پیروشان 14 جوړ کړي دي، 14 به ګورو. اوس نو راځي 8 نور توري. ت ولیکل سي، لاندې کړی ورسره ولګېږي. زم ه ولیکل سي، پر سر باندې په اوسني لیکدود کې همزه واچول سي. سم ولیکل سي، هغه ه ده پر سر 3 ټکي ورته واچول سي. ډال دی، د دال لاندې کړی لګېږي. ړې ده، تر رې لاندې کړی لګېږي. ژې ده چې رې یو ټکی لوړ یا لاندې، یا زې یو ټکی لاندې. شین د سین په شکل یو ټکی لوړ یو لاندې، او نور پر نون باندې کړی لګېږي چې دغه شکل یې جوړېږي. نو 8 دا جوړېږي. دا 12 شو. که چیرې موږ 8 او 4 سره یو ځای کړو نو دا 12 جوړېږي. دغه 12 توري چې دي دا د پیروشان په خیر البیان کې د پښتو د لیکدود د سمونې دپاره راغلي دي. اوس نو راځي ګاپ توری. ګاپ د کاپ رنګ پر سر باندې 2م کشم لري. دا بایزید 2 ځلې راوړی دی. نو که دا 2م ځلې د کم صوت د دغه دپاره ادا کړی دی نو دا 14 پوره کیږي، کنې هغه 12 دي. یعنی فرق یې نه کیږي. هغه عجمي کاف سی دی، پر هغه باندې د فارسي ګاپ لیکنی یا دغه توري مرکز 2م چې هغه کش ورسره لګوي. نو دا په خیر البیان کې د خیر البیان په متن کې په منځنۍ برخه کې یوه بله کړۍ چې ده هغه داسې ورسره واچي او د ګاپ توری دغه رنګه د خوشحال کورنۍ چې دی هغه هم راوړی دی. یعنی کم شکل چې د ګاف دی هغه د پیروشان له مکتبه راوروسته د خوشحال بابا په کتابونو او د کورنۍ په لیکدود کې هم هغه رنګه راغلی دی. ژ توری چې یو ټکی لوړ لري او یو ټکی لاندې لري، دا
موږ په خیر البیان کې د ژ چې کوم 3 ټکي لري، یعنی د 3 ټکو دپاره کله چې دی ژی توری لیکي نو د مقصد ژی وي او شکل یې دغه وي. کله چې دی پیژندګلوي لیکي نو پیژندګلي چې ده هغه په ژ باندې لیکلې ده او دا شکل یې ورکړی وي. نو دا رنګ چې دی دا موږ د دولت لواني کریمداد روښاني په دیوانونو کې د ز دپاره هغه د خیر البیان شکل وینو، خو ځای په ځای په دغه دیوانونو کې د 3 ټکو والا ژ هم جلا راغلی ده. اوس نو نور چې اوس ورته ویل کیږي د پښتو په صوتیاتو کې د خیر البیان د الف دا غږ چې دی دا نون لاندې کړی، دا ورسره خیر البیان جوړ کړی، پیر روښان په خیر البیان کې جوړ کړی دی. یعنی نون ولیکي لاندې کړی ورسره واچي، نو د دغه شکل بیا موږ د دولت لواني مرزا خان ورمړ یا مرزا خان انصاري کریمداد روښاني زیات تر په دغه شکل کې راوړی دی. او که بله ناشوده درته وکړم هغه دا چې د ارغستان سلیمان ماکو چې دی د هغه په تذکره اولیا کې هم د نور شکل دغه د خیر البیان والی راغلی دی. یعنی تذکره اولیا چې د سلیمان ماکوغه هغه تر خیر البیان هم 3.5-4 کاله زړه ده. یعنی په هغه زمانه کې که څه هم کاتب وروسته لیکلی ده نو شاید کاتب له دغه څخه اثر اخستی، دغه د پیر روښان اثر چې وي هغه دته هم ورغلی وي. دغه نور چې دی دا د خوشحال بابا په مکتب کې یا د خوشحال بابا په لیک دود کې چې بیا دی د نون وسنګ ته امزه اچي او د ټولو د خوشحال د ټولو کورنۍ په کتابونو کې دغه رنګه راغلی دی. تر ټولو خوندوره خبر دا ده چې د اخوند درویزه په کتاب کې بیا د نور دا شکل نسته، بلکې هغه نړ توری لیکي، یعنی نون ولیکي او ړې ورسره واچي او له دغه څخه چې دی زموږ اخوند درویزه چې دی هغه بیا د نور کار اخلي. اوس به راسو د ژ دپاره چې کوم په خیر البیان کې دال توری راغلی دی، دال یعنی د ژ اواز دپاره پیر روښان دال توری راوړی دی او د دال په مابین کې یا په غیږ کې یو ټکی ورچولی دی چې دا رنګه شکل یې جوړ سوی دی. دا د دولت لواني د کریمداد روښاني په دیوانونو کې هم دغه رنګه راغلی دی. د مرزا خان انصاري یو دیوان دی په 1404 قمري کې د ملا غفار کنداري په لاس یا په حاشیه باندې په لاور کې چاپ سوی دی. هغه بیا د دال مابین ټکی خو ستسته، یو ټکی لاندې که تاسو ویناست دا هم ورسره اچي او هغه رنګه چاپ کړی دی. یعنی دغه د مرزا خان په دې دیوان کې د دې شکل د خیر البیان له ښوونې یا له مکتب څخه اوښتی دی. نو نه پوهیږو چې په دې کې بیا څه راز دی، که کاتب داسې تیروتی دی. خوشحال بابا چې بیا دی دغه ژ چې ده هغه په خپل دغه زنځیرۍ کې چې دی هغه د ژ د 3 ټکو والا په ژ په شکل کې راوړې ده او د پیرویانو دغه رنګه په فالو کړې ده. دال توری چې دی د خیر البیان د الف ب 14 توری او د ډال او د زال تر مابین واقع دی. دا د زم توری په اوسني الفبا کې چې د نم توری جوړیږي په خیر البیان کې نمانزه توری چې دی نمونز په زم باندې هغه داسې لیکل سوی دی. نمایزه دا د خیر البیان لیک دود دی. او خوشحال بابا چې دی هغه زم توری جم اچي او لاندې کشنای امزه ورسره اچي چې بیا د زم کار ځینې اخي. او دا د پیر روښان د خیر البیان چې کوم شکل دی هغه دغه د ز په شکل کې موږ ته په مخه راځي. نو موږ دا ویلی سو چې زموږ د دې استاد دغه لیک دود چې دی دا واقعي هم 12 یا 14 حرفیز دی او په دې باندې زموږ ډیر کار اسانه سوی دی چې کله موږ خلکو زموږ لیکوالانو زموږ کاتبانو لیکل شروع کړي دي. د استاد پوهاند علامه عبدالشکور رشاد خبره چې د ورته وشو کننده 14 حرفونه دی په خپله دا خبره کوي د ختیځ مشهور جارج مارګنسټیرن لخوا دی وای چې پښتو دا رسم الخط د روښان ایجاد وای، نو اخوند درویزه بابا به له خپل رسم الخط څخه
پخپله به دا رسم الخط چې و بیا له ځانه څخه ایجاد کړی و، خو د ده پیروي به یې هېڅکله هم نه وه خوښه کړې. مقصد یې چیش دی چې د پیروشان تر زمانې له مخه هم لکه ما چې درته وویل د پښتو لیک دود سته، خو پیروشان بدلون یا اسانی پکې راوړې ده. نو یو قسم د نوي الفبا په بانیانو کې یا په موجوده وسایلو کې چې دستیاب دي یا زموږ لاس ته راځي د پیروشان یو خوندور حیثیت دی. نو د پښتو او عربي او د فارسي کم توري چې موږ الف ب سره وسمرو، نو د پښتو توري بیا څلوېښت ته رسیږي. لیا هغه د د ګاب توری چې دی داسې به وګورو چې د خیر البیان پر 140 مخ باندې ګاب توری چې په یوه بڼه کې 2 واره لیکل سوی دی، دا که موږ ووایو نو دا هغه د حافظ قاسمي صاحب خبره ده چې زه د دې ګاب او کاپ په توپیر پوه نه سوم چې له دې څخه د څه مطلب اخیستی دی. مطلب موږ ته یې جلا حیثیت نه معلومیږي. یعنی 12 خو پوره کوی سو، 14 زموږ له صوته سره تر اوسه موږ نه یو ولد سوي د هغې زمانې، مګر د دولت لماني خبره هم ځای نیسي چې دي 14 توري، نو 14 پوره دي، د 14 یوه موږ وضاحت نسو کولی. د دې سهره چې ده یا کریډیټ چې دی د دې لیک دود د اسانولو دا هم د بایزید روښان یا د پیر روښان په برخه سوی دی.